یو مولا خو دوی به مړ کړي استاد وګورئ نه هر طرف نه مولیانو چغار دي سمولیان خدا سیم دي کنه غریبان چې کمزوري دي پیسو تنشي ټینګې دي 10,000 روپے مدرسې ته چې وروړې غلا سوچت کیا الله تخت و بخت برقرار لري خدایا ته ډېر غټ غټ کې خزله خیر کې لونه خې مسته کې چې په دې سرک د څه غرمشته کې دا مونږ ورته دعا کوو دا خزو ته مونږ بیبيانې وایو دا چې کومه بربندې ګرځي دا بیبيانې دي بیبيانې زمونږ پالاقه کې او معزز او شریف د 100 روپو به د کوکینو پاندونه د شپې خزه تاوړل او د کوکینو پان به چې وروا چولو به یو نره غوندي لګي د بلې بلا ورته وا چولو سره ته غوس کړو باجه به راواغسته ټوله شپه به د باجه غول او خزه به ورته غړېدلا چې څو وخت خدای رونیو نو مال راغې ولا زه دعا کوم ما الله دې نورم بنیاد خدای دې تباہ او برباد خدای دې بیړه غرق کړه کزه ډیپټي کمشنر تزم ستاسو خلکو کارونه کینی والله که پکال کې ورشو کتانی پولیس تاسو مردار یې پلیت یې چرته پرشکو کې رانی ولی یې چرته سبب بیلې سن رانی ولی یې چرته یو خزراله وای مولا سه نه پولسته خدای ورکی مال والی ول زوی می چرته یو ګوټ شراب سکلیو خسته ویني نو زه پولیس سره کلین دین او تعلق ساتما تاسو د پاره ساتم تاسو ټول مرداري 400 سکي او مال را منډه کې چې پولیس مونیسي ذاتانیدار غریب ته ټلیفون کوم چې جی دا فقيري بوټه اسکله ده او خاندم ورته بس پر اخلاصم کوم تاسو د پاره زهر اورز ستاسو د لاس په روپۍ کې 12 سنې ګناګارېګو ستاسو په سر بز دوزخ تزم تاسو یې ټول مردار کنا چانه خزه تختی دلی را منډه کوي د چا لور چا بوتلی را منډه کوي د چا زوی چا غوا کړی را منډه کوي چا دمه ګډاوي دمه او پولیس درنونی سره منډه کوي هغه خادي وکړه کی را دغه کی هغه په مخ لعنت واچو ما هغه شپارسم زستا پولیس تکو تاسو دلاس بجلیګر مولا او پرمټ بجلیګر مولا چې د پرمټو شوقي وي نن په یونیورسيټي کې اوسېده وزیر به قجیر به نن بمام درته ویل کېرونو آرام سره کې نه اسلام آغاز ډېر زیر بکېږي تاسو ګورئ په دې رادیو کې میلاد شریف کوي د جمعې پښپا کوي میلاد شریف ناتخوانانه پکې راغوختي او صاحب پکې مقررین می خو چې میلاد شریف ختم شي و اوس د تازه ګلنا دبلې او سرنا واره دیخوا وګورئ غلړه کې خیال کوي چې د اسلام چې شپک کاله وشو چې لګي دي دي را تخکاری چې اسلام دغه ته وایي چې دوزخ موزخ نه یې انډیا دبکا شپکه الکه اخلاق تا کړی وا نجی دا رچارانی تنگ تون کړه تا پټ کړی نجی ته بس تغفا دا رچارانی تنگ تون دیخوا وګوره پولیس غریب چاپا واچولا خزاو سړی ونی و په یو بلخانه کې چې نی و بوت لا عدالت کې پیش کړ څنګه چل شوی دی وجی خیر خیریت سزور زیاته وای نجی پر ازا سلا نه ګوره څه وای نجی خزینه تاسو خزې څنګه چل دی بداز ما وخته را راضی بس
وای خزې دی له قانون کې څه سزا نشته چې سبا روزي دا سه تانه سره چې تیریږي برېته تا وای مونږ چې تانه سره تیریږم آیات کرسی په ځان چوف چې یا الله خیر پېښ کې ادا سه برېته تا وای چې سده وک چې بودت بیا درته ګرځم جوارګرو پسې منډه اړې پړه کوچوي چرای ولی بوتلی نه چې بیا سبا خلاصي بیا ورته برېته تا وای چې خان څنګه چل دی خان کې خیال کوي چې دا څه په شرمېدلی ملک تاړهدار ما خدای راستی کدا دنیا په په بلاړی چې ورته حق بیاونه دی وای چې د مليانو څه کار دې سملو تتل دا ملیا په کې لاچا کړي نو د تاوه چې د ګډې زوی ته په کې لاچا کړي ته چا کړي دا دولت درنه لري کوم تاو خر کې څه فرق دی یعنی ته په پیسو غاویره ما سره دولت نشتا سینه کې می قران او حدیث پروت ته زپ کې لاچا کړي او ته د ټول د غولو ډکه ته پکې چا نه کړي بیا ډیرون شوی قوم خپل حشر پاغه دفترو کې قتلمو ما بت لیدای په مان روډ بزته ریدم نو دفتر مخه ته ودا شیخان ولا درخواست پیدا سیلاس کې نو پولیس والا ورته او شیخا څه چل دی وزیر صاحب شیخ بمنډه کړه الکه ولی شیخ منډه والے ما چلته وی پولیس به نسی مال والے ول درخواست مې راوړې بیا داسې چل در سره کیږي کنه نو د الیکشن په وخت کې دا کینډیډیټان د کندو خزو غوندې په کوڅو کې ګرځي او چې الیکشن تیر شي او وزیر شي بیا ته ناوې جوړ شي بیا مخ چاته نه کوي بیا زمونږ نېشنل والا بزرگان چې دي ويرونو اسلام خو بکیږي خدا د پښتنو حق غواړي کنه غواړي نو تاسو خو هغه د دغرونه چانه قبر کې ملائکو ته تاسو کو المن ربک هغه ورته غولې سر رب کې یو قپ مړی بنئ وګهما تاسو هغه سيزونه یې نو جوړې دا د پښتنو حق غواړي او کله غواړي نو په زور بیالو تاسو واه هغه دی وای غستوره لراو صاحب په دې پیښور کې یو درې سلور کس دي چې پاغي ما ناميخي چې دا لوانه غوادي پای پکې نشته په ډول ځان خرڅي درغاړي بوزي ملا بدل او ټکل اوس چې تعالی خان درغاړي وزي دا او ته خوشحال شه درې ورځې خدای روټه غوړې نه خان مملا ټپولې عاملای د لډېل ټپولې کور د مردین جمعات شاه ملای د لډېل ټپولې دا چې خر خوې خو چې بارم وړې شي او کنا او بهوده قومه پس پوېږم کنا ملای د لډېل نه ټپولې چې ته زما ډېر خوښيږي نه لکه یو مولا ته مې چالکا خبره اورا دا جنازه دی چې وکړه دا هډیر لوی رامیو ما ته لرامیو نو ما د کما راسي پاو 10 کې جنازه کړه تاسو په ما د کما راسي پاو 10 کې جنازه کړه دا خو لسو لوټه د جیبه وېستو زمونږ د سره کارو د دپل پک خدای کور مران کور ملام خان شنو تاسو به واه ملام خان واه خو دې خلک ټپکا او دا ویل چې ملام خان شنو دا خلک ویل کغه په پټابات کې چې ولاړ دي خدای دې هغه کامیاب کی ډېر مزه وو کی ځکه چې نه د سړو نه پورا شو نه د خزو نه پورا شو اوس خبره د اجراګان وراله دیکھو وګورئ ما ته وګورئ یعنی مونږه
په داسې دلمل کې اوسېږو چې په حکومت کې دام اجازت شته چې اجرالم ټیکټ ملاوي دي شي. مونږ په داسې ملک کې اوسېږو. مونږ په اریپور جیل کې وو، نو جلیا خان د خدای وبخښي د باچا خان خړایو امونږ سره جیل کې استادو د دې ثوابه دو درې بار کما سره په 73 کې هو بیا مې یو منکتو چې مړ دي کډوندې دي خدای خبر. نو یو سره په جیل کې وی چې مولانا صاحب زه چې د جیل نوزم نو په پاکستان کې بنو اوسېګم، په پټي کې به کوټه جوړم، پکې به اوسېګم. نو جلیا خان ما په سراغ وراشه کنه دا ودا سي د حکومت ته چې دا د خدای قمه قلم جیل تراوسته، یعنی دته پټه د پاکستان نه بارخ کړي. نو مونږ په داسې دلمل کې وزيګو چې اجرا ته اجازه ده منبرې ملاو شوې ده، اجرا الیکشن لړاولې. دا به تاسو ته په خبر خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. دا اوس د لاټین زمانہ دا خدای مرکا چې ورک شي چرته عقلم در کې شته که نشته. دا د لاټین زمانہ ده، دا خو د راډ زمانہ ده، دا خو د بلپونو زمانہ ده، دا خو د فلش زمانہ ده. تب مغه سي پټي کې پډيران غل کې دله خو دې د ولاړې ځان له غل خاني د ناس ته ځان لې د پروت ځان لې د دې کور کې راشه چې درته وخم به د بي دي مافي اوس خلیل رااله د دوی په کور کې په ټټای کې دوه قسمه دوبو پریشر لګیدلې دي. دوه قسمه، یو قسم دا دی چې اغا او دسمات یو کې نو پاغي کې به اوبرا چالو شي نو دا زیبه درته پخپل ووینځي ته بلاس نه وروړي. دویم قسم دا دی چې اب بیا بند کې نو هوا به چالو شي بیا به درته وچکی. نستا دا کھانا خو دې په باد وچیږي او مونږ به مغه سي په پټو کې کانی ځان پورې موږ. شریف په پاکستان کې هغه چاته وایي چې هغه اول نمبر بدمعاشي، شرابي وي، زناکار وي، خزه او لونه بربندي ګرځي او شاملات. نن هغه خلق ته معززین او شریفان ویلې شي. تا ما چیو دا پټکی والا یا پرتګ والا یا دالوی کمیس دا وی شیخان میخان مونږ سرال تکلی کې یو دی دا شیخان میخان مال دا خانان مانان خانان مانان ارباپان مرباپان دڅ تاسو خیال راغی تاسو د الکانو کمیسن دیږي کې څنګه الګا د دې کې دیواله تنکړې وي چې دا رستو دا خانه مخ کوي. په داسې شرمېدلې بلکې اوسېږو او داسې شرمېدلې قوم دی. نو ما ته وګورئ زه په دې ملک کې داسې نظام غواړم، داسې نظام چې آرډر وکم چې کم نه د چا ګیره کله که سر به ترې غوڅوم، کم نه کم هلک له د ښځو غوندې ویښته جوړ که نه مرداروم او دا هلک به د ځان تماشه وکړي. ښځه که چا بار بربنډه په سړک ولیده چا وینیسه یو ویې تختوه چې یوه ښځه په چا وتښتو کرانه ښځه بار راووته دا مخ مې تور کړي راوبځي په ایمان وایي. اوس خو ښځې میړی له اوده پروتي چې دې لپسټک کړی او صاحبه
څه چل دی بټوایم لا په لاس تاسو ښځه لا بټوې هم اغوستي دي زمونږ ښځې بټوې ګرځي دا چل پښتو مه وایئ لنګونه ووهئ دا شرمېدلی ملک او شرمېدلی قوم دی من خدا سے بقار اخته یو کنا چې ادیرې لار شوم چې سپیره مړی چرته شیخ میخ مړی نو امن رسول به الله دعا کوي ګرمي ده او چې غوړی او سربي خلوانه سخوندري کله آیات کرسی باندې لوټه دمو سپېګموته کله سورت یاسین شروع کله پکې دا شیخان आवाज کی نه صفه کوي وکي الکه سپونه وشماري ګیره دې کله شخ غلې ودرېګه کور دې وران شکل کور دې د میردین جمعات شخ غلې ودرېګه نه کوي اتکه الکه ته هوا تپکه د کم ځای نه راځي عزیزانو ارسه ټینګې دا آسان دي او دې ټینګې د ګران دي دا ګوتې لګې د سې کوي ټولو کوي ټول اوګي دې ټینګې د ارسه ټینګې دا آسان او دې ټینګې د ګران تیرې جمعې شپه باندې د شپې تر 12:01 بجې پورې دی قومي سیارونه کتلیو بلو پرنټونه کتلیو ها زمانہ ممنا غستا د شپې بلو پرنټونو وی سیارونو تناستوي نو پسلور بجې یو غلچ درکو چې غلچ دلا درکو نو هر سړی د کټ نټوب کو اغه رامیان چې په عمر کې د الله نوم نالي اغه باندې به اختیار خدای خپل نام واغستا کړه په عمر کې د جمعات کې نه ګورې دا لان پورې بټو کې مسخره کوي آیم په سلور بجې را پاسول هغه پلیت خزې چې د شپې په 1 بجې د سنمان تلې هغه می مولي دي چې میدان تروته ما ته وی مولوی صاحب کې برسي یا الله خیر یا الله لکه می خیال کولو چې خال مې د کونډې په مخولید خال مې د کونډې په مخولید جونه د خواري شي چې ډېر نګدي خالونه نن مې هغه پلیت او مردار هم د کور مخې ته په میدان کې هغه په یا الله خیر باندې ولید به اختیار در باندې خپل نام واغسته کنه بیا در خپل زور خود قوت در تو خود طاقت در تو خود اګډې دې در تو خود چاته سچاته ګډې دې راشي ما در باندې کوټه وګرځولا اوس خدای هغه تابچ کی تا د اخلاص کی نبی دې ملکم دمرا مبارک دې چې 300 کورونا ګرځي دلی دې نو بین الاقوام ته اپیل وکړو چاله کمبل او خیمه رولې گئی مونږ سره خو نشتا تاسو سره ځکه نشته 400 تاسو نه پالتو کی ارسه تاسو نه فالتو کی نن ستاد عمل کې وزیرانو بنگلې وګورا چې یو وزیر یو بنگلې تزي لسطلک روپۍ دغه په ډیکوریشن باندې لګي فرنیش ورته کوي صوفې نوې کړدې نوې پلانې نوې غلخانې نوې دغه پکې بوت ته وګوره د دوانو بوتي نه دا زمونږ د صوبې گورنر چې وګوره د نږدې نه الټای بدل ټول چیچړې دي او د کشر لالا بڅوایم نه خدا نور را کې وګوره د چا پوزي پیتی دي د چا سرونه چیتی سوپ یو د پنجاب د هغه چې پکې وخی
وای اوای چې پکې وخی دا وای بوت تا وګوره د سن وزیر اعلی چې وګوري ته به وای چې اوسې پیټار کې خوا پاړو دی بیم چې غږی بل یاره که په پاړو د کې فرق وای په ایمان بوت د پاړو دی اعلان کړو چې شریعت اډیننس کو دو ویلې چې زله غوندې شراب سکم ملکتاسو کې ایمان اول خو د خپل وزیر له سزا ورکړي خد بلوچستان تار پیټو چې وګوري واسکټ اغوستې تبوي چې د تارکولو پیپې ته د واسکټ ورغوستي د بلوچستان گورنر چې وګوري تبوي چې د درېمې ورځې مړې د خبر نه رئیسته بیا د سند گورنر چې وګوري دا غم د انګریزي چرغوندې ججوري راځوړندې او یو شی دی یو مار دی یو پیر نه طریقه کړو نا پیر ورتوي مار ته چې چاته بسوي نه ویل خچ بس امر بروانو په لار چې چا بوړي دي چوي دا خو مار دی په لخته وها په کېړای ولا په کانی ولا ټول گنجه پنجه چې سموده پسغه پیرولې دو امر ته ویل دا ونی ویل پتاره ته ویل چې چاته سوایا من ویل ظالمه ما درته ویلې چې چاته سوایا ما دامانا چې سوق چیچا ما اسی خرش پرش خو کوا خلق خو یاره وکنه مونږ دکان ته ورته خان راغله نو مونږ دکان کې پیالې دي هم درې دي او وی سلون الکشنی چای وروړي جشنی ازمون مال علاقه غچا والا قرباني سره پیالې مغه وړي وړي دي او خوري نه دي ا خوري نه پیالې په کې غټ کټ سړی ته ورسېده اغلاس کی نیوه نشوا هغه د کندو ځتی کنه نه کوپونو ناغه نیوه نشوا تاسو ته ما کېږي چې ګرمي دي لګي نه ګرمي چې چا اوس کړي ماته یاره دا د سوق پیاله خدای ساته مال چاروړي دي نه مونږ خپل نشو واسطه ګرانی دي پیاله ګرانی چاروړي نه ما ورته خبر اوره غرور دې خدای معاف کړو غرور او دې چواله ته ما اشاره وکړه قصدن چې دې پیاله کې دل اوره چې دا درته پته ولګي چې دې په خبر کې دسي خلک هم شتا او دسي سپیره مليان هم شتا چې زما دا خاني او نوابي په یو کوډای هم نه علي اسلامي نظام پکې ده دیکھو ګورئ اسلامی نظام پکې دی چې چرته د بار ملک دغه راشي تاسو اول پیشکش د جنکو ورته کوي د جنکو کرکټ میچ چا جوړ کړی دی اے ماماګانو کرکټ میچ چا جوړ کړی دی جنکو آکی ټیم چا جوړ کړی دی د جنکو عمران ته اپیل د چا خزو کولو چې هاي بیا راشه هاي بیا راشه یو زړه پودړه پلار روانو ماته المناسب لگا خبر اورا معلومه نه لگا دوا وکړه عمران خان استعفا ورکړه د سخي غونډس کې به کول ما دې کچنه ته وګور زړې د هانګ کانګ نه یو ختمه تراغه چې بجلیګر مولا ته په صوبه سرحد کې او صوبه سرحد کې بلو پرنٹ جوړيږي او پښتني جنکای پکې بربند دا هانګ کانګ ترازی او بیا خلک ګوري او چلی دا د هانګ کانګ نه ماته خطر راغلی ته پوه شوې ا ختم دوی ته خو د معلوم مبارک شه دا خط وګورئ دا بلو پرنٹ څوک جوړي په پیښور کې ویډیو گیمونو دا ماشينونه چا راوړه بچیم تباشو د مور خختک خرڅي ویډیو گیم کتو ته پیسې راوړي خختک خرڅي دا دعوت سخوځي د دمه زویا زمونږ حکومت غریب پریشانو چې دا شیاګان دی او سنیان دي مروره هیڅ نشتا بالکل خیر خیریت ته
دا لکنووال دي شیعو جلسه تورشا د دارې جلسه تورشو زمونږ تراشه درې आवाजونه دي پکې شیعو جلسه تورشا امام خبرو کی ای جاړي بنور څه نشته ال تورشا فلا بزرگ نے آسمان پہ چڑھ کر اللہ میاں سے بات واہ سبحان اللہ واہ نور سے نشته زمونږ جلسه کې چراشی نره تکبیر ابل په غټ تکبیر دلته نه به ابل استاد راچغه کیږي تاج او تخت زنده‌باد نور څه نشته لکھنؤ کې نه کاله جګړه شوی و درې کوزي پکې مات هیڅ نشته ماوه خپنشه دا ټولو خلقو توند ماته معلومي والله کرانه نه خزر روزي بار نرانه تکو کینو ګرځي پلار به تداسه وګرځي لکه دا اوس چې روان تاسو د الکانو ته خیال نه چې پلار رواني یو به یو ته وګوي خلې به چینګي دی ولی د ګنډېرو دغه به لاس کې نیولې ګنډېرې ومږي آقا او پلانیا استغفر الله استمر هلکه دا څوک دی دا هم ډېر جانی دوست دی ها د چاخور امور چې خراب یا خود دلای نو د دله دوستم دلای بے غیرته ته چې د دله دوست خو تم دلای کنه دا زمون قوم دی او دا زمون ملک هلکه دې سړی ته د خزي کنزل ولې وکړ وای دا مې دوست وای دا څه تاسو سړی ته چې ګوره خلا پورې سپې تړلې وای څوک وای چې څوک او څوک وای چې څوخرو د چا د سبزی په دکان سبزی نه خوخیږي چې نن څه پاخه کو تاسو چې سار لاشي د سیګوري پرونم دا پخ کړیو بل ورځم دا پخ کړیو بل ورځم دا پخ کړیو بل ورځم دا پخ دا سی وای کنه په دې غضب په ټول وخت ای پرون به دا ویل خزه ته پښتنه کې نن سره وړم پالک دې پتندرو لګي کچاله دې خدای و الوګان دې خدای و نو تا خدای و نو سره تا خدای و دغه بلاګانی چې تاسو په کورونو کې ناشتي دي ک تاسو خوره زوکړه کمړو مراشي په قبر می متیاز یو دا سه بده بجلیګر مولا مرمانو کې نن ارامیانو لستنه والا بل مولا نه دی پاتې په پیښور کې داستنی نن ټول خسیان شو یو کوچی او د خاري جګړه ونه دا خاریان خډیر چالاک دي اړنګتای به کوچی تواچل غرب رو به غرزول دا کوچه به چر پاسې دو البته یو وری رازق ته یو وری رازق اخره به چې بیا را پاسې دو بیا به چړنګ بیا دا کوچه را غرب وانه البته یو وری رازق ته یو وری رازق اوس مونږ وایو چې ته یو وری بیا وکړه چې غلم مونږ زه خیر دې دا ظلم مړاوت بیت تو کچھ کیسے نه دا ماشومانو کې د پیښور کې زما تجربه شوه چې ازمون په اپریدو کې چې ماشوم ته خزه دعا کوي کنه ماشوم ته اپریدای جبه پويږي نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډیره خوشاله شینو ته چې بچي اخلاق دې را تستر کا چې گازار خرنجاوي د اپریدو کې د گازارو او د ټیپر چي دینو د دې ډېر رواجو په خاص خوا پریدي بادشاہان دي او په خاص پیرو کنه د خپل پریدي ما نو غزل به چې ویل ابن دا غزل بل چرمان دی په خاورا تو کې څ ډېر نعمتونه دي سین شارې دې مولې سره دې ټیپر لکالو لونه دي ارمان دای په خاورا تو کې څډر نعمتونه دي شین ساره دې مولې سره دې ټیپر لکالولونه دي ټیپر لوی نعمتو پاپریدو نو چې ماشوم ته به
دعا کوله نو به چې بچي اخلای دې رو تستر کا چې گازار خرنجاوي گازر خرپول ته وي کنه کچ ناری کی چې داسې خوري نو ماوی چې دا دې مخلای دې رو تستر کی چې گازار خرنجاوي ازمون مشردا د غدا هغه متعلق څه ویلې شو خدای دې درته مبارک کړي دریو کسو نه ځان نه پټيږي یو ډاکټر نه یو داینا او یو مولانا ډاکټر دې د اپریشن په وخت کې ارزه وګوري ګوري دي کنه ګوري دي کنه دا سنبای د دانا خطرې ډاکټر دې اپریشن کوي ګوري دي کنه دیکھو ګورای یو دای چې خزه لنګي ګوري یې کنه او مولا دې په تخته باندې دا خانه وګوري درې کسو نه ځان نه پټيږي ما ته معلوم زما مخ کې به د توري خبرې نه کوي په کوارټ جیل کې را سره یو ما ته وی چې وای مولا صاحب هغه به مرضی چې زبارو زما مال چل څه ده مال کور به بچی ناشته او خزه به مخړخړ ګوري چې څه شو څه په قهر اخته ما مال خزه به دي توري کټوي در پسې ماتي کړي کور دی وران شه چې ته تیراوته اختر راغی اوس پاری پور جیل کې زلګیا ما جامو کې پرتګال خچومه چې اختر مونږ بکو یو راغی نو ماته